السلام علیکم. نن غواړم د وی بی ای سکرپټینګ فایل اوبجیکټ او د وی بی اس یا وی بی سکرپټینګ کی وی بی ای او وی بی اس سکرپټینګ کی د دې تقریبا دی 99.9% سره ورته دی، خو بلکې یوازې دا فرق د چې هغه الریډي میتډونه او پراپرټي شو کوي او دا نه شو کوي، دا فرق ده. او وی بی سکرپټینګ لکه هم دا مشکلات لري که نور نه دا ټول یو رقم دي. دا فایل سیسټم اوبجیکټ په اکسس کې کار کوي، دا فایل سیسټم اوبجیکټ سی شارپ کې کوي، ځکه مایکروسافټ نیټ فریم اپریټینګ سیسټمونو باندې سیم کار کوي. پروګرامینګ بالکل اسانه ده. دا په دې خاطر باندې چې ټول له یو اے پی آی نه، له یو اکټیو ایکس کنټرول نه، له یو ډي ایل نه، یو سیسټم فایل نه استفاده کوي. فار ایگزامپل دی څنګه ځکه غواړم په ایکسل کې دلته د 1 په نامو فولډر پرینټ کم یا دلته جوړ کم کنه، نو زه دا د ایکسل په طریقه باندې داسې کوم. عین طریقه لري، ګور الټ اف 11 او بیا دلته راځم یو موجود اخلم. یو طریقه دا د سب دی محمد او بیا زه غواړم یو دا د دا دلته لایبرری لري او دا هم یو فایل را امپورټي. دلته راځم او سکرپټینګ ته کنه، دلته راځم مایکروسافټ رن ټایم سکرپټینګ، مایکروسافټ رن ټایم سکرپټینګ بالکل هم دا فایل را امپورټوم. که امپورټ هم نه کوي ضرورت نشته، زه هم نه امپورټوم کنه. که امپورټ کوي یوزلی امپورټوم بیا نه امپورټوم. زه دلته راځم ډایم سکرپټینګ ډایم ا از سکرپټینګ ډاټ فایل سیسټم اوبجیکټ set a equal to new scripting dot file system object. صحیح شو. دا هم صحیح. a dot completely میتډونه راته وشو، ټول میتډونه وشو دل کنه. یو طریقه دا وړین انیشیټ کولای شو. دلته موږ سیټ ته ضرورت ازل نسته، موږ نیو اضافه کوو، نور اته هیڅ تم ضرورت نه لرو، فقط ډایرکټلی ا ډاټ مکمل کار براته کوي. که لایبرری تاسو چیر نه امپورټ کړئ بیا به څه رقم کوئ، بیا به د سکریټ اوبجیکټ په اساس باندې، ځکه هغه هم د سیسټم وینډوز انسایډ کې سیسټم 2 په داخل کې اول ته scrn run ډاټ ډي ایل فایل کریټ کوي کنه. دې ته ضرورت نشته. که زه دلته راسم رن ټایم سکرپټینګ ته ضرورت نشته، اوکې کوم اوس له ما سره سکرپټینګ ډاټ هیڅ هم کار نه کوي کنه. نو زه څه ور جوړوم، زه ډایم ا اخلم، ا معنی یو اوبجیکټ اخلم، ویرینټ ټایپ ته ټایپ معلوم نه ده، هر څه پکې سټورولای سم، خو ریم او کمپیوټر لپاره څه مشکل ده، ځکه د هغه چې کول چې د څه ټایپ ویریبل د څه رقم اوبجیکټ د کمپیوټر ته څه مشکل ده. اول باید ډیر کوشش وکړي ویریبل باید ټایپ ډیکلیئر شي، ځکه هغه پروګرام جوړیدا په کې ډیر لوډینګ لري. سیټ ا ایکوال ټو کریټ اوبجیکټ هغه څو سکرپټینګ وکنه او کیس سنسټیو خبره خو نشته، ځکه دا خو جاوا نه ده کنه. ډاټ فایل سیسټم اوبجیکټ که زه راسم ورته ا ډاټ فایل سیسټم اوبجیکټ کریټ کا سیټ ا ایکوال ټو کریټ کا فایل سکرپټینګ ډاټ فایل سیسټم اوبجیکټ. په دې کې څه مشکل هم نشته. سکرپټینګ فایل سیسټم اوبجیکټ هیڅ خبره نشته. ا ډاټ کا کریټ کا فولډر راته د سی ډرایو په داخل کې او یوزرز په داخل کې، محمد په داخل کې انسایټ کې، او بیا هم ډیسکټاپ په داخل کې، او د چا په نامو زه ورته وایم فایل اف اس او جوړوم، اف اس او فولډر جوړ کراته ا ډاټ کریټ کا فولډرز کلیکشن خو نه راځي کنه. اوکې فرانسیس دلته پاته ده فولډرز کلیکشن او دارنګ کوم زه چې کوم اف اس او کریټ سو اف اس او کریټ سو اف اس او 1 کیو می ټایپ کوئی څه مشکل نه لري. بیا کلیک کوم او دلته ډاون ته راځم دا کریټ سو. اوس که زه چېرته نوټیفاید نه کاروم دا هم سیم میتډ ده، خو دا هم سیم لایبرری سیم ډي ایل فایل اکسس کوي. دلته ډایم ا سیټ ا ایکوال ټو کریټ کا اوبجیکټ of scripting dot file system object. دواړه یو وی بی او وی بی اس ټول سی شارپ
ډاټ نت فریم باندې د مایکروسافټ پروګرامونه هغه ټول یو رقم لایبرریان یو رقم اي پی آی اکسس کوي زه ته ډاټ کریټ کا فولډر راته دا د سی ډرایو په انسایډ کې یوزر انسایډ کې او محمد انسایډ کې او ډیسکټاپ انسایډ کې لیکم اف اس کیو ډبلیو کریټ کوم او دا هم کنټرول اس کوم او د سیو پوښ کې مهم خبره د ایکستنشن وی بی اس ورکوم زه لیکم محمد.vbs دا فایل کریټ ډبل کلیک او فایل برا جوړیږي ایرر په کوم چې کې دا وای لاین 2 کې ایرر د زور ته a.create کا فولڈر سی ڈرائیو یوزر محمد ایف جی اٹس مشکل ہم نستا create کا object دی scripting صحیح کنٹرول ہے فولڈر create سو فولڈر بکریٹ سے انداز کلیک کرو بیا یو مشکل فائدہ سو اٹس already exist نه کنټرول اس کړه هم نو یو بل مشکل هم کنه کنټرول اس مې کو ډبل کلیک ډایرکټ په کریټ کیږي کبه زوم بیا ایرر زکه ما خو دته نیم چینج کو خدا مې بیا ډبل کلیک کو کار ونه کو زکه کنټرول اس او بیا ډبل کلیک او هغه ډایرکټ یو بل ډایرکټری راته جوړ کی